زه خپله د دغه شي مې شوق درلود داسې شوق مې نو هم نه دی کړی تقریبا چې زه پر بیوان ځم دا خپلو کوچنیانو ته دلته یو شغل یو میپل ور جوړ کړم یو ګپه سره پر جوړ کړو بس بیا د خپل سبقونه راته زه خپل ټي وي ورته ګورم بس دغه شی دی زه خدایداد نمژم په کون جوګیزی یم اصل یم اوسېدونکی د رود جوګیزی داسې ساعت پر ترر شي بیخي ښه ساعت پر ترر بس یو دریا راواخلي دریا ورسره یا بل غاړې ورسره کوي بل بیا دلته کوچنی دی هغه بیا سر ورسره ښوري به نو د بچیانو دپاره خو نو وي دا ټیم پاس بل نو خو زموږ د نېستي ماحولونه داسې شی نه موږ سره نسته ګوره خلکو بچیانو ته غټ غټ کیسې ورکوي کراچۍ له چکر ورکړه بارمل کې ورکړه ماول زموږ خو دا شی د مسکینۍ د غریبۍ له وجې څخه دا شی موږ نه لرو بس دغه هم یو ټیم پاس دی پر دغه هم را عادت کړي دی بیا به دغه شی باندې سره ما څه مشکلات دا ډاکټران یوړو زما خپله کور والا نه جوړ څه مشکلات ډاکټران چې زه لاړم په خپله مې دا خواهش دی چې لوڼه کمه یوه ده کمې دوې دي چې دا ډاکټري جوړې شي زه رخسار بیم په کوم جوګیزی د خسنوب اوسېدونکي یم زموږ پلار موږ په دې شرط دلته راوستي چې موږ دلته یو سبق وایي اوس شکر زه اوس په اووم کلاس کې یم دلیس موږ رالو زما انګلیش هم زده سو او نور دانګ زه یو پارسي اور دانګه نور کوم انسان زه هغه ګردي زده انګلیش او فارسی کوم ما زده کړی دا هغه ما ل ټي وي زده کړی او ما د ډیر کم عمر باندې ما ټي وي کتر اوس دا ما انګلیش هم ډیر زده او فارسی خو په خزه زه سکیل تلار سم هغه ډیر فخر محسوسوي چې د کلی اوسېدونکي وسم یو څه وایي سي یو څه لیکای سي